زما د الله په ذات قسم کومو خلکو چې قرآن ته سینه ګلاوه کړې په دې سینه کې قرآن دپاره ځای ورکړی په خپل عمل کې قرآن راوستی د دې قرآن سره تعلق پیدا کړی خپل بچي قرآن ته کېنولي په دې بچو باندې قرآن زده کړی خپلې ګوټنې علماو قاریانو ته ماتې کړي د الله دې کتاب ته ټیم ورکړی د الله د کتاب سره مینه او تعلق جوړ کړی په دنیا کې الله په دنیا کې هم ځلولي او په آخرت کې به هم الله ځلوي الله په دنیا کې هم کامیاب کړي دی او په آخرت کې به هم الله کامیابوي تاریخ راوچت کوي سیرت وګورئ نن چې موږ او تاسو په سیرت کې د صحابه کرامو واقعات ذکر کوو او د هر صحابي سره وایو رضی الله عنه الله دې د دې عظیمو خلکو صحابه کرامو نه راضي شي دا د څه د وجې نه زما محترم دې صحابو قرآن ته سینه کې ځای ورکړو دې صحابو قرآن سینې ته رانږدې کړ دې صحابو د قرآن احکاماتو ته لبیک وویل آمنا وصدقنا ورته ویلې چې ای قرآنه موږ په تا ایمان راوړو ستا تصدیق کوو که موږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ذکر کوو د هغه فضایل بیانو د قرآن د نزول نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په تاریخ کې نوم و ابوبکر صدیق ته چا صدیق ویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته رضی الله عنه چا ویل نه زما محترم قرآن یې چې زده کړه دې قرآن له چې سینه کې ځای ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته الله رب العالمین د اسلام او د قرآن په وجه عزت ورکړو نن د هغه نوم سره صدیق لګېدلی دی نن د هغه د نوم په اخیستلو باندې موږ رضی الله تعالی عنه وایو که نه وایو دا د څه د برکته د قرآن د برکته افضل البشر بعد الانبیاء د انبیاو نه پس د ټولو نه بهترین انسان د الله په بندګانو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د څه د وجې نه دا افضل البشر بعد الانبیاء ورته میلاو شو دا لقب دا د دې قرآن د وجې نه د الله رسول ورته په مخامخ ویلي ابوبکر فی الجنه ابوبکر په دنیا کې جنتي ابوبکر هغه شخصیت چې الله ورته قرآن کې د صحابیتوب ذکر ورکړی دی د هغه د صحابیت ذکر الله قرآن کې کړی دی اذ یقول لصاحبه کله چې محمد رسول الله په غار کې خپل ملګري صحابي ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویلي چې مه یریږه الله موږ سره دی زما محترمو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د عزت د څه د وجې نه میلاو شو د قرآن د وجې نه د قرآن سره تعلق جوړ کړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د شپې په قیام اللیل کې دا قرآن لوستل او جړلې به ورسه خوند به ترې اخیستل دا قرآن له ټیم ورکړی خپل ژوند کې د قرآن یو تلاوت اهمه حصه ګرځولې وه نوره ټوله زندګي د قرآن موافق خو دا کوم عام تلاوت چې دی دا به هم کول د شپې به الله ته ولاړو قیام اللیل کې به د الله دا کتاب لوستل ځکه خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا فضایل په دې احادیثو کې راغلي د الله رسول وی ما په مخ د ځمکه د دنیا د ټولو انسانانو د احسان بدله په دنیا کې ورکړې ده واحد یو شخصیت دی ابوبکر صدیق چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د د احساناتو بدله ورکوي دا دومره عظیم شخصیت دا دومره عظیم منقبت او مرتبه دته د څه د وجې نه میلاو شو په دې دنیا کې دا د قرآن د وجې نه ای زما محترمو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به قرآن لوستل دی د خپل ژوند ملګری ګرځولی دی دې سینې ته رانږدې کړی د دې سره یې ملګرتیا وه او داسې ملګرتیا چې کله به قرآن لوستل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ورسره د سترګو نه اوښکې هم راتویېدلې جړلې به هم ورته سره د دې چې د دنیا کې ورته د الله رسول فرمایلي ابوبکر فی الجنه ابوبکر په دنیا کې جنتي تا ته الله جنت درکړی دی په دنیا کې ورته د الله رسول د جنت زیری ورکړي خو د قرآن سره تعلق وګوره جړلې به کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو مرض الموت هغه بیماری چې د الله رسول پکې وفات شوی د دې دنیا نه رخصت شوی بیماری سخته شو د الله د رسول په دې اخرنی اوقاتو کې نو د الله رسول هغه ته صحت دا اجازت نه ورکول چې خلکو ته امامت وکړي راشي په مصلی باندې ودرېږي صحابه کرام په انتظار باندې دي د الله رسول عائشې رضی الله تعالی عنها ته ویلې
چې مرو بالناس خلکو ته حکم ورکي فليصلي ابا بکر مرو بالناس خلکو ته حکم ورکا چې فليصلي بالناس مرو ابا بکر فليصلي بالناس ابا بکر ته حکم ورکا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکا چې فليصلي بالناس لارشه زما د مصلی باندې ودرېږه زما په ځای امامت وکنن امت ته زما په ژوند کې تازه په خپله مصله باندې ودروم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د الله رسول فرمایل چې مرو ابا بکر فليصلي بالناس ای شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپل پلار ته دی حکم ورکا چې محمد رسول الله وی چې نن زما په مصله باندې ودرېږه ما ته زما صحت اجازت نه راکوي زه نشم کولی چې جمع ورکم ته دې خلکو ته جمع ورکا ته امام د دې خلکو جوړ شه عائشہ رضی الله تعالی عنها د الله رسول ته فرمایي چې د الله رسوله ان ابا بکر رجل رقیق القلب د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو د زړه نه ډېر نرم انسان دی د خو د قرآن سره تعلق سره اشنا غونته کې دی د خو د قرآن سره مینه سره اشنا غونته کې ده چې دا جمع ته مخکې شو خلکو ته یې مونځ ورکو امامت یې کو دا چې د قرآن تلاوت کوي د زړه خو نرم دی دا خو د قرآن سره جاړي د جړا د وجې نه به دا قرات پوره نه کړي بل څوک د ده په مخکې د الله رسول بیا دوباره اصرار وکړو چې مرو ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر صدیق ته حکم ورکړه چې هغه خلکو ته جمع وکړي نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عزت